السلام علیکم، زه یم ریاض همکار او نن تاسو ته په یوه نوې ویډیو کې حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې موږ څنګه کولی شو چې د فیسبوک آی ډي جوړه کړو چې بیا هیڅکله هم خرابه نه شي. نو زه د ویډیو په طرف تاسو ګورئ همکار سکیلز یوټیوب چینل زه یم ریاض همکار، راځئ چې شروع یې کړو. نو د فیسبوک آی ډي د جوړولو لپاره به تاسو خپل فیسبوک راخلاص کړئ. نو تاسو ته به دا ډول صفحه راخلاص شي. کله چې تاسو ته دا ډول صفحه راخلاص شوه نو ښکته تاسو ته دغه بټن ښکاري کریټ نیو فیسبوک اکاونټ، په همدې به تاسې کلیک وکړئ. یو ځل به دا تاسې نیکسټ کړئ او دلته به اوس موږ ته دا ډول صفحه راخلاص شي. نو په دې فاست نیم کې به تاسې خپل نوم ورکړئ او په دغه ځای په دې خانه کې به تاسې خپل تخلص ورکړئ. نو لکه څرنګه چې تاسو ته ښکاري چې په دې لومړۍ خانه کې موږ خپل نوم او په دویمه خانه کې موږ خپل تخلص ورکړو. له هغې څخه وروسته په شنه بټن نیکسټ باندې به تاسې کلیک وکړئ او دلته به تاسو ته دا ډول صفحه راخلاص شي. په دې ځای کې به تاسې د خپل د زیږېدو نیټه ورکړئ. یوه خبره تاسو په دې ځای کې په یاد لرئ، کله چې تاسې دلته فیسبوک اکاونټ جوړوئ په دې ځای کې تاسې خپل عمر له 18 کلو څخه پورته انتخابوئ او یا هم خپله اوریجنل نیټه ورکړئ. دلته تاسو ته ښکاري چې موږ 22 کاله عمر انتخاب کړ. که چیرې تاسې له 18 کالو څخه ښکته عمر انتخاب کړئ نو بیا په فیسبوک کې تاسو ته ځینې ستونزې رامنځته کیږي. نو کله چې مو دلته د زیږېدو نیټه انتخاب کړه له هغې څخه وروسته په شنه بټن نیکسټ باندې به تاسې کلیک وکړئ او دلته تاسې خپل جنسیت انتخاب کړئ. لومړی د ښځینه‌و لپاره او دوهم د هلکانو لپاره زه به په میل باندې کلیک وکړم او دا به زه نیکسټ کړم او دلته تاسې د خپل موبایل نمبر داخل کړئ. دا دی ما خپل نمبر داخل کړ او له هغې څخه وروسته زه په نیکسټ باندې کلیک کوم او دلته تاسې د فیسبوک لپاره د خپلې خوښې پاسورډ ورکړئ. کله چې مو دلته د خپلې خوښې پاسورډ ورکړ له هغې څخه وروسته تاسې په شنه بټن نیکسټ باندې کلیک وکړئ او دلته تاسو ته وایي چې دغه ایمیل نو ستاسو په موبایل کې راخلاص دي. که تاسو غواړئ دا په اتومات ډول ورسره کنیکټ کولی شئ نو که تاسو کوم ایمیل غواړئ چې کنیکټ یې کړئ نو په هغه ایمیل باندې کلیک وکړئ او په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. خو زه غواړم چې دا یو ایمیل هم له خپل ایمیل سره کنیکټ نه کړم له خپل فیسبوک آی ډي سره. نو زه په دې سکیپ باندې کلیک وکړم او دلته به تاسو په شنه بټن ساین اپ باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو ته ښکاري چې موږ ته فیسبوک اکاونټ جوړ شو. نو کله چې تاسو ته دا ډول صفحه راخلاص شوه نو دلته تاسې په سو پاسورډ باندې کلیک وکړئ او ستاسو په موبایل کې به هم پاسورډ سیو شي تر څو بیا له تاسې څخه هیر نشي او بیا به تاسې په اوکې باندې کلیک وکړئ او دلته یو ځل بیا تاسو ته وایي که چېرته خپل ایمیل غواړئ چې له خپل فیسبوک سره کنیکټ کړئ نو دلته تاسې ایمیل ورښایاست او په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. خو زه غواړم چې دا سکیپ کړم. زه به په کنفرم ویت کوډ باندې کلیک وکړم. کله چې مو په دې باندې کلیک وکړ نو دلته تاسو ته وایي چې ستاسې دغه نمبر ته چې کوم کوډ تللی دی هغه تاسو دلته انټر کړئ. د کنفرمیشن کوډ دی. نو دغه دی ملګرو چې موږ ته کنفرمیشن کوډ راغی. زه به راشم خپل میسج ته. دا تاسو ته ښکاري دا کوډ موږ ته راغلی دی 99 481. زه به دا دلته انټر کړم 99 481. کله چې مو دا کوډ انټر کړ ملګرو، که چېرته ستاسو نمبر ته کنفرمیشن کوډ نه ته نو تاسې په سینډ اس ام اس میسج اگین باندې کلیک وکړئ نو بیا به لاړ شي. نو کله چې تاسې دلته هغه کوډ انټر کړئ چې ستاسو نمبر ته تللی دی نو بیا به تاسې کنفرم باندې کلیک وکړئ او دغه دی ملګرو چې موږ ته فیسبوک اکاونټ جوړ شو. دلته تاسو ته وایي که چېرې تاسو غواړئ تاسو په پروفایل باندې همدا اوس انځور ورته غوره کړئ. تاسو په اډ پکچر باندې کلیک وکړئ او خپل یو انځور ورته غوره کړئ. که تاسو غواړئ دا سکیپ کولی هم شئ نو زه په دې اډ پکچر باندې کلیک وکړم او دلته به اوس راولي موږ خپلې ګیلرۍ ته او دغه انځور به زه اوس د پروفایل لپاره ورته انتخاب کړم. دا تاسو ته ښکاري او زه به په شنه بټن ډون باندې به زه کلیک وکړم او په ټارانان باندې به تاسې کلیک وکړئ او دلته به تاسو ته دا ډول صفحه راخلاص شي. دلته تاسو ته وایي چې تاسې دلته یو څو ملګرو ته ریکویسټ ولېږئ. نو تاسو ته دلته په اتومات ډول باندې 15 ملګري انتخاب شوي وي. تاسو کولی شئ دلته نور ملګري هم انتخاب کړئ. کله چې مو ملګري انتخاب کړل دلته به تاسې اډ فرینډز باندې کلیک وکړئ او دوی ته به ستاسې ریکویسټ لاړ شي او دغه دی چې موږ ته پروفایل جوړ شو. نو لږ ښکته موږ راځو. دلته تاسو ته وایي چې تاسې خپل ملګري 15 پورې انتخاب کړئ تر څو د هغوی معلومات او پوسټونه تاسو ته په فیسبوک کې راشي. نو تاسو د دې لپاره په دې ځای کې هم تاسې خپل ملګري پیدا کولی شئ او تاسې په سرچینګ کې هم خپل ملګري پیدا کولی شئ. زه له دې ځای څخه ځم بیک او زه راځم خپل پروفایل ته. کله چې خپل پروفایل ته راشئ نو په دې ځای کې به موږ ته پروفایل انځور خو موږ ورته انتخاب کړی و
خو موږ ته اپلوډ شوی نه دی. نو په دې ځای کې تاسو ته ښکاري په دې کیمره باندې چې تاسو کلیک وکړئ دلته تاسې د پروفایل فوټو ورته راخیستلی شئ. په اپلوډ فوټو باندې به تاسې کلیک وکړئ تاسو به راولي خپل ګیلرۍ ته او زه به ورته دغه فوټو انتخاب کړم او پورته تاسو ته شنه بټن ښکاري سیو په همدې به تاسې کلیک وکړئ او دا به اوس موږ سره اپلوډ شي او تاسې به په دې کیمرې نښان باندې کلیک وکړئ او سلیکټ پروفایل پکچر ته به راشئ او په دې ځای کې به تاسې خپل ګیلرۍ ته راولي او په دې ځای کې تاسو ورته یو انځور ورته انتخاب کړئ د خپل خوښې. ما دغه انځور ورته انتخاب کړل. هغې څخه وروسته زه بیا په سیو باندې کلیک کوم او دا به لږ شېبې انتظار به وکړو. ښکته اپلوډینګ روان دی تاسو ته ښکاري. نو دغه دی چې موږ ته د پروفایل او د کور فوټو دواړه انتخاب شوي دي او په ډېره اسانۍ سره موږ فیسبوک اکاونټ جوړ کړ. نو تاسو په دې ډول سره د فیسبوک اکاونټ جوړ کړئ او بیا به هیڅکله هم له تاسو څخه نه خرابېږي. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو ته لایک ورکړئ، زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. ملاویږو په داسې نورو ښکلو ویډیوګانو کې. تر بلې ویډیو مو له خدای په امان.